سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، بیا هم الله احمد زه ستاسو په چوپړ کې یم سره د نوی درس. دوستانو، کومه چې ما تاسو ته پخوا ویلي وو، د هر موضوع په باره کې به تاسو سره کوشش کوم او کار کوم چې لس او یا څه زیاته کم ځینې سوالونه جوړ کړم. دا کوم سوالونه چې تاسو ته راځي ټول د ډیټابیس د خوا نه اتوماتیک راځي، اتومات راځي. زه دا یو هم نه انتخابوم، ټول اتومات د ډیټابیس نه آنلاین را روان ده. زه صرف دومره کوشش کوم چې تاسو ته د هر موضوع په باره کې تاسو ښه په هر ټکی په هر نقطه ښه پوه کړم. نو زما هیله دا ده چې تاسو که چیرې موږ نه کوم زیاتی کمی ګورئ، مهرباني وکړئ. انسان د غلطیو نه ډک ده. همیشه تاسو کولی شئ چې موږ ته په کومنټ کې خپل نظریات، خپل انتقادات، خپل پیشنهادات واچوئ، ویې لیکئ او زه زر تر زره به تاسو ته رسیدګي کوم. نو د دې نه چې مخکې ستاسو وخت ضایع نه شي، راځئ چې د نوی درس په لوري لاړ شو. Je sors à la prochaine sortie. Je ralentis dès maintenant. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. دوستانو، کومه څه چې ما تاسو ته ویلې دا اوس هم او مخکې هم تاسو ته ویلې ده چې د هر موضوع په باره کې به زه تاسو ته سوالونه جوړوم. دا سوالونه چې ټول تاسو ګورئ دا صرف او صرف د غو په باره کې ده، د سرکونو په باره کې ده چې تاسو به په سرکو کې کومه سي ځئ، کومه سي د سرکونو د طریقو نه استفاده کوئ، کومه سي هغه محیط سره به بلدیږئ. صحیح ده؟ دلته بیا هم تاسو په داسې یو حالت کې قرار لرئ، داسې سوال شوی ده چې زه سوق على بخوشن سوختي، زه په دې راتلونکي سوختي کې، په دې راتلونکي اگزیټ کې، په دې راتلونکي وتلو ځای کې وځم. صحیح ده؟ زه به څه کوم؟ صحیح ده؟ ګورئ، تاسو دې سرک ته وګورئ. دلته دا نوی واړه خط دلته جوړ شوی ده چې دلته یو مثلث یې جوړ کړی. مطلب دلته دا ده چې دلته موږ تاسو کولی شو چې د دې عمومي اتوغوت نه ووځو. صحیح ده؟ نو زه په دې باره کې تاسو اوس معلومات درکوم. اول یا په ای جواب کې داسې ویل شوی ده چې je ralentis dès maintenant. زه دا اوس خپل سرعت کموم. بی je maintiens mon allure، او یا زه به په خپل سرعت روان اوسم. نو که چیرې تاسو داسې یو حالت ته برابریږئ او تاسو دا سرک ګورئ که نه، تاسو ته مې مخکې دا ښکاره کړه چې دا سپین خط واړه واړه او نږدې سره بیل دې کې د دې موټر سره ښکاري که نه. کله چې تاسو دغه ساحې ته ننوتئ، د دې نه بعد به تاسو خپل سرعت کموئ. مطلب دا ده که چیرې تاسو دغه ساحې ته ننوتئ، داسې نه ده چې زر تر زره تاویږئ. تاسو زر تر زره نه تاویږئ، بیا هم تقریبا کم از کم 200 متره زیات و کم ساحه تاسو ته مخې ته به یي. مطلب دا ده چې 200 متره زیات کم به نور هم مخکې ځئ، با له هغې نه به تاسو د اتوغوت نه وځئ. نو تاسو اجازه نه لرئ چې دلته خپل سرعت کم کړئ. که چیرې خپل سرعت کم کړئ، امکان لري چې حادثه وشي. نو زه به څه کومه؟ je maintiens mon allure، زه به په خپل سرعت ځم. تاسو کولی شئ دوستانو د همیشه په طور ویډیوګانې سره ودروئ او دا ټول معلومات چې کوم تاسو په دې ښي غاړه کې ګورئ دا ولولئ. زه تر نهایي حده پورې، تر آخري حده پورې زه کوشش کوم چې زه تاسو ته دا کوم موضوع چې د ښي غاړه کې ده په پښتو په خپله ژبه تاسو ته تشریح کړم. بیا هم کوم دوستان چې غواړي لا زیات معلومات لاسته راوړي او یا غواړي چې په فرانسوي ځان پوه کړي، کولی شي چې ویډیو دې ودروي او دا دې ولولي. Je prends la prochaine sortie. J'accélère et je dépasse. Réponse A. Je maintiens mon allure et reste sur cette voie. Réponse B. بیا هم دا سوال د همدغه سرکو په باره کې ده چې زه به څه کوم په دغسې یو حالت کې، که چیرې زه په راتلونکي سوختي کې ووځم د اتوغوت نه. صحیح ده؟ په راتلونکي سوختي کې تاسو د اتوغوت څخه وځئ. آیا زه به j'accélère et je dépasse،
زه به اکسلیټر ورکوم او زه د دې موټرو څخه وړاندې کیږم. B. Je maintiens mon allure et je reste sur cette voie. زه به په خپل سرعت ځم او زه به په دغه ځای کې خپل ځان یا خپل موټر حرکت ته ادامه ورکوم. نو تاسو دوستانو ښه یو خبرې ته متوجه شئ. دا اوس مهم نه ده چې زه به څومره وړاندې د دې سرک نه سوختي اخلم یا د دې سرک یا د دې توغوت نه وځم. خو مهمه خبره دا ده که چیرې زه غواړم چې د دې ځای نه سبقت وکړم، تاسو د دې موټر دغه د اشارې ته ګورئ، دا زما ماوس چې دا د ګوتې غونته چې پې ولاړ ده، وینئ دا زیړ، دا موږ ته دا خطر ښکاره کوي چې دلته پوا موخ کې بل موټر ده. مطلب دا ده چې چپ لاس ته بل موټر نږدې زموږ د موټر د دروازې سره مخامخ موجود ده چې موږ تاسو نشو لیدلی. او همداشانتې لږ څه وړاندې لږ څه وروسته وبخئ لږ څه وروسته بل موټر را روان ده. په هیڅ حالت کې تاسو دا امکان نشئ پیدا کوئ چې چپ لاس ته ووځئ او د دې نه سبقت وکئ. مطلب دا ده چې د دې موټر نه وړاندې واوړئ، د دې موټر مخې ته ځان برابر کړئ او بیا سوختي واخلئ. نو بهتره لاره یې کوم یو ده؟ هغه ښه لاره یې دا ده چې زه خپل سرعت باندې روان اوسم او بیا به زه سوختي اخلم. Sur une route étroite et sinueuse, en complément des feux de route, je peux utiliser les feux de brouillard. Avant, réponse A. Arrière, réponse B. دلته سوال داسې شوی ده چې په یو سرک او یا په هغه سرک یا هغه اتوغوت چې هغه ښه غټ بار ولري او ښه پراخه وي، زه کوم نورو چراغونو نه استفاده وکړم او یا د کوم نورو ګروپونو نه استفاده وکړم. صحیح ده؟ سره د دې چې زه فو د غوت استفاده کوم. فو د غوت هغه فول ګروپونو ته ویل کیږي. ښه، موږ تاسو دوه رقم ګروپونه لرو، یو ډیم ده یو فول ده. هغه فول ته یې فو د غوت وایي. صحیح ده؟ او هغه ډیم ګروپونو ته فو د خوازمه وایي. اوس وایي که چیرې سرک داسې غټ اوسیږي، بردار اوسیږي، برک یې ډېر غټ اوسیږي او زه په دغه کې روان یم، سره د دې چې زه فول ګروپو سره روان یم، زه نور د څه ګروپونو نه استفاده وکړم؟ آیا نور ګروپونه چې څه نومیږي؟ له فو د بوغیاغ. فو د بوغیاغ هغه ګروپونو ته ویل کیږي چې د فوګ په انګلیسي کې ورته فوګ وایي، په فرانسوي کې ورته بوغیاغ وایي او په دری کې ورته غبار وایي او په پښتو کې ورته غبار، لکه موږ تاسو کېدای شي ورته دوړه غونته ووایو. او یا هم که چیرې تاسو کوم لغت لرئ نو مهرباني وکړئ خیر ده زه به دا زده کوم. تاسو کولی شئ چې دا په کومنټ کې ویې لیکئ. نو هغه لکه که چیرې تاسو پام وي په ژمي کې داسې یو لکه وریځ غونته یو حالت په دې سرک باندې راسي او موږ تاسو زیات ځای نشو لیدی، دغه حالت ته لکه وریځ چې د سرک د پاسه اوسیږي او موږ تاسو ویزیبیلیټي کم کیږي، دغه ته بوغیاغ ویل کیږي. سمه ده؟ که چیرې تاسو کوم مشخص لغت په پښتو کې ورته لرئ نو مهرباني وکړئ زه به هم ترې مستفید شم. نو دلته ویل شوی ده چې آیا سره د دې چې زه فول چراغونه استفاده کوم د شا بوغیاغ ګروپونه ولګوم که د مخه؟ موږ تاسو د مخې بوغیاغ ګروپونه لګوو او یا د فوګ او یا د غبار ګروپونه سره لګوو. بیا هم یو بل موضوع ته به زه دلته اشاره وکړم. دا بوغیاغ ګروپونه په کوم زمان په کوم وخت کې استفاده ترې کیږي؟ کله چې واوره کیږي یا ډیر قوي څه شی پلوي، ډیر قوي باران او یا هم په خپله د بوغیاغ. سمه ده؟ نو دغه بوغیاغ څه ته ویل کیږي؟ زه به تاسو سره یو بل کار وکړم چې دا تاسو ته به لږ څه واضح شي. صحیح ده؟ زه به دا تاسو ته واخلم او په تصویر کې به ښکاره کړم چې تاسو ویې ګورئ چې بوغیاغ نه مطلب څه شی ده.
تاسو د تصویرونو ته ګورئ دا ټول بوغیاغ ده نو اوس زه هیله کوم چې تاسو پوره به پوه شوي یاستئ پې ګوره دا اوس بوغیاغ ده دا ټول تصویرونه چې ګورئ دا ټول بوغیاغ ده لکه وریځ ده د وریځ په منځ کې که هر څه سړک انساني ځنګلي موټري هر څه پکې پټي نو دغه حالاتو ته ټول ته بوغیاغ ویل کېږي سمه ده د بل سوال په لوري ځو La visibilité est réduite. J'allume les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Je peux rouler sans feu. Réponse C. بیا هم ماته پخوا په شانتې سوال شوی دی چې له ویزیبیلیټي غدویت جالیوم وایي زما د لیدو ساحه کم شوی ده البته د لیدو ساحه په څه د څه د سببه کمیږي یا به مر پرېوځي او یا به ماښام یا به اسمان وریځي یا به واوره وي او یا به باران وي صحیح ده نو کله چې زموږ د لیدو ساحه کم کیږي باید څه وکړو د کوم چراغونو نه استفاده وکړو دلته به موږ انتخابوو A جواب کې ښودل شوی ده له فو د پوزیشن سول موږ به تاسو به د پوزیشن چراغونو نه استفاده کوو نه B له فو د خوازمه آیا د ډیم ګروپونو نه استفاده کوو بالکل صحیح ده او په سی جواب کې داسې ښودل شوی ده ژپو غولې سنفو او یا زه کولی شم چې بغیر د کوم چراغه بغیر د کوم ګروپه وځغلم په دې مطلب چې د موټر چراغونه به نه لګوم روان اوسېږم نو دوستانو دا ښه په یاد ولرئ کله چې باران کله چې واوره وي کله چې داسې مخکې چې تاسو ته ما ښکاره کړی بوغیاغې لکه وریځې کته شوی سړکو باندې نو دغه حالاتو کې تاسو کولی شئ چې د فو د خوازما سره حرکت وکړئ صحیح ده تاسو کولی شئ چې د همیشه په طور ویډیو سره ودروئ او د پوره معلومات یې دلته ټکی په ټکی سره ټول ولولئ دلته وګورئ بیا هم کوم خبرې چې ما تاسو ته وکړه ګوره د شپې د باران او د ورځې د کته کېدو په حالت او د واورې د پریوتو په حالت چې شی کوئ تاسو فودک خوازما نه استفاده کوئ L'éblouissement peut survenir le jour, réponse A, la nuit, réponse B. Nécessite un temps d'adaptation d'1 seconde. Oui, réponse C. Non, réponse D. دوستانو دا سوال تاسو نه بخښنه غواړم چې ما تاسو ته مخکې هم د درس په شروع کې ویلې چې دا د ډیټابیس نه اتوماتیک راځي دا سوال تکراری ده دا به صرف زر تر زره به انتخاب کوو او تاسو وخت په دې نه ضایع کوم که چیرې بیا هم ځینې خلک غواړي چې لا زیات معلومات دپاره کې دې واخلي خیر دی لاړ دې سي مخکینی ویډیو دې وګوري هلته پوره معلومات د سوال باره کې ما تاسو ته درکړی Dans cette situation, je change de voie, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je ralentis, réponse C. ښه دوستانو سوال ته ښه صحیح غور وکئ وګورئ چې څه حساسیت او یا چې کومه سي نازکتیا پکې موجود ده صحیح ده وای په دغه حالت کې زه به څه کوم Je change de voie Je klaxonne Je ralentis آیا زه وای خپل هغه لاره بدلوم لارې نه مطلب دا ده چې دا کوم لیکه کې روان یم زه د بل لیکې ته اوړم Je klaxonne او یا زه به د موټر هارن کوم مطلب دا ده چې د موټر هارن کوم او یا دا چې زه خپل سرعت کموم نو دوستانو تاسو دلته ښه متوجه شئ دلته اول د خپل عقب شیشې ته وګوره په د عقب شیشه کې تاسو ته دا ښیي چې تاسو موټر شاته ډیر نږدې بل موټر ده که چیرې تاسو خپل لیکه یا خپل مسیر بدلوئ نو دلته د سره ټکر کوئ دا اپشن د لاسه لاړ صحیح ده چې دا ای جواب صحیح نشي راتلی دوهم کې ګورئ دلته چې ویل شوی ده چې زه به هارن کوم نو تاسو چې هارن وکئ هارن هم بې معنا ده دلته معنا نه ورکوي دلته څه فایده نه لري داسې تاسو ته ووایم صحیح ده نو
بی جواب هم صحیح کېدی نشي. نو ښه جواب به څه شي؟ ښه جواب پیدا یي چې سی به انتخابوو. صحیح ده؟ هماغسې د پخوا په شان تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او هر څه معلومات دلته ښي غاړې ته چې لیکل شوی ده تاسو ولولئ. De nuit, pour éviter d'être ébloui par un usager croisé, je regarde. Loin devant moi, réponse A. La ligne de rive à gauche, réponse B. La ligne de rive à droite, réponse C. کله چې شپه یي pour éviter d'être ébloué par usager croisé je regarde. کله چې شپه یي او د دې دپاره چې زما سترګې هم د دې د رڼا د لاسه سوځي او یا دا چې د دې د لاسه خیره شوې ده وایي زه ګورم. کوم ځای ته زه به ګورم اوس په دې حالت کې؟ لوا devant moi مخکې او یا لرې ځای ته ګورم. که لرې ځای ته ګورې خو بیا هم دا د دې چراغونه د دې ګروپونه زموږ سترګې ته رالویږي. سترګې دې لا نور هم سوځي. صحیح ده؟ بي Le ligne de rive à gauche. لاین د غیف دغه کوم سپین خط چې تاسو د موټر یا د زما د ماوس سره ګورئ دې ته لاین د غیف وایي. وایي زه دغه خط تعقیبوم. که چیرې تاسو دا خط تعقیب کړئ د امکان په صورت سره کېدای شي چې تاسو د دې موټر ډېر نږدې تیر شئ. مطلب دا ده چې د دې موټر سره ډېر نږدې په مسافه مي. صحیح ده، تاسو به مشکل پیدا کوئ نه، ستاسو موټر به ښه ځي. ولې بیا هم کېدای شي یا تاسو وویریږئ یا د مقابل لوري نه چې کوم ډریور راځي هغه ویریږي، ځکه چې تاسو ډېر یو بل ته به نږدې تیریږئ. صحیح ده؟ او په سی جواب کې داسې ښودل شوی ده للین د غیب ادغات، او یا دا چې زه دا سپین خط په د ښي غاړه کې چې دا تعقیبوم. نو که چیرې تاسو داسې یو حالت ته برابریږئ چې مقابل لوري نه ډېر تیز ګروپو سره ډېر تیز چراغو سره موټر په تاسو را روان ده، ستاسو سترګې د هغه د رڼا د لاسه وسوځېده او تاسو نشئ کوئ چې خپل موټر کنټرول کړئ. نو ښه لاره به دا وي چې تاسو دا د ښي لارې یا د ښي غاړې دا خط تعقیب کړئ. دا خط به څنګه تعقیبوئ؟ ته به کوشش کوئ تر نهایي حده پورې چې خپل دا ټایر د دې سره برابر وساتئ. خپل دا مخکینی ټایر د دې سره برابر وساتئ چې د سړک نه لاندې هم خطا نه شي او د خواته هم لاړ نه شي. بس دې سره چې برابر لاړ شئ زه مطمئن یم، زه درته ضمانت کوم چې تاسو نه به څه مشکل نه جوړېږي. نو ښه جواب څه شی شو؟ سی شو. صحیح ده؟ بیا هم تاسو کولی شئ چې دلته لا زیات معلومات یې دلته ولولئ. ورئ کله دا تاسو ته ښودلې ده که چیرې وایي زموږ سترګې د رڼا د لاسه سوځي هغه زر تر زره بیرته نورمال حالت ته نه راځي. هغه کم از کم څومره وخت ضرورت لري؟ د 5 تر 6 ثانیو پورې. مطلب دا ده چې 5-6 ثانیو کې که چیرې ستاسو سرعت زیات اوسیږي ډېر غټ حادثه کیدی شي. صحیح ده؟ Dans ce tunnel, j'allume les feux de croisement, réponse A. Je respecte une limitation de vitesse, réponse B. Je roule uniquement sur la file de droite, réponse C. په دې تونل کې A. J'allume le feu de croisement. B. Je respecte une limitation de vitesse. C. Je roule uniquement sur la file de droite. تاسو به اول داسې ټکی په ټکی لکه تاسو ته چې ما ویلي وو مهرباني وکړئ بیا هم تاسو کولی شئ چې خپل مخکینی درسو ته لاړ شئ او له پنو د انتردکسیون وګورئ. صحیح ده؟ له پنو د انتردکسیون کې به تاسو داسې یو لوحه ګورئ چې په داسې سره یي او منځ کې 50 لیکل شوي. دا تاسو ته څه ښیي؟ دا تاسو ته دا ښیي چې تاسو په دغه تونل کې د 50 کیلومتر پر ساعت ډرایو کولی شئ. د هغې نه زیات اجازه نه لرئ. تاسو اجازه نه لرئ چې 55 کیلومتر پر ساعت سرعت ولګوئ. تاسو اجازه نه لرئ چې 60 ولرئ. پس هغه ستاسو مکسیمم سرعت څو به وي؟ 50 کیلومتر پر ساعت. صحیح شوه؟
دا تاسو ته یو موضوع دلته واضح شوه. دوهمه موضوع دا ده چې کله هم تاسو لکه داسې لږ تیاره ځای ته ننوځئ. لکه مخکې چې مخکینی سوال کې ما تاسو ته ویلې چې کله وریځي، کله واوره وي، کله باران وي او کله ماښام وي او یا دا چې داسې تونل ته ننوځئ لږ څه تیاره وي، نو تاسو مهرباني وکړئ د کوم ګروپونو نه استفاده وکړئ؟ le faux de croisement. صحیح ده؟ همداشانتې je respecte un limite sin de vitesse. زه به یو لیمیټ او یا یو اندازه د لیمیټ د سرعت مراعات کوم چې هغه کوم سرعت ده؟ هغه 50 کیلومتر پر ساعت ده. او په سی جواب کې څه ښودل شوی ده؟ je roule uniquement sur le fil de droite. دلته موږ تاسو ته داسې کوم موضوع ښودل شوی نه ده چې تاسو یا د ښي غاړې نه لاړ شئ یا چپ غاړې نه لاړ شئ. صحیح ده؟ نو دا بیا هم د پخوا په شانتې زه تاسو ته دا خبره کوم، هر ځای کې چې تاسو کوم سوالونه مخې ته راځي کوشش کوئ چې څومره زیات جوابونه یې صحیح او هغومره زیات جوابونه انتخاب کړئ. نو دلته زما په نظر 2 جوابونه صحیح ده، ما 2 جوابونه سره انتخاب کړی. بیا هم تاسو کولی شئ چې لا زیات معلومات ویډیو پاس کړئ او دا سره ولولئ. L'aquaplanage, c'est quand l'eau n'est plus évacuée par le pneu. Réponse A. Est évacuée trop brusquement par le pneu. Réponse B. Entraîne le blocage des roues. Réponse C. Une perte de contrôle du véhicule. Réponse D. دوستانو دا سوال ډیر مهم سوال ده. دلته داسې یو سوال شوی ده چې لیکواپناژ. زه به تاسو ته ووایم چې لیکواپناژ څه ته ویل کیږي. لیکواپناژ دا په پښتو کې موږ تاسو معذرت غواړم، بخښنه غواړم، زموږ تاسو علما، زموږ تاسو د ژبې هغه مشران څه خدمت یې تر اوسه کړی نه ده. موږ تاسو داسې مخصوص لغت دته نه لرو چې اکواپلاناژ څه معنی. صحیح ده؟ خو زه به په دې موضوع باندې تاسو پوه کړم چې لیکواپلاناژ نه مطلب څه شی ده. لیکواپلاناژ هغه حالت ته ویل کیږي چې زموږ تاسو موټر دا کوم غوښې یا زموږ تاسو د موټر دا کوم اندازه چې د په ټایر کې ژوروالی او جګوالی اوسیږي د دغه څخه اوبه نه وځي. صحیح ده؟ دغه حالت ته اکواپلاناژ وایي. او یا په بل خبره زه به تاسو پوه کړم، اکواپلاناژ هغه حالت ته ویل کیږي چې زموږ تاسو موټر څه شی نه لري؟ استکاک نه لري. نو استکاک به کوم دوستان، کوم ملګري زموږ چې مکتبو ته تللی ده، په مکتبو کې درس لوستی ده، استکاک باندې به ډېر زر آسان پوه شي. او که چیرې نه پوهیږئ نو استکاک به زه په تاسو په بل طریقه تشریح کړم. استکاک هغه حالت ته ویل کیږي که چیرې تاسو یو جسم د بل جسم په مخ وښویوئ، که چیرې د هغه جسم سطحه، که چیرې د هغه جسم مخ ښوی وي نو هغه جسم ډېر آسان سره ښویېږي. صحیح ده؟ دغه ته استکاک ویل کیږي. او که چیرې د دغه جسم مخ ښوی نه وي نو هغلته هغه جسم ښویول ځنډیږي. مطلب دا ده چې په سختي سره به یې ښویوي په هغه جسم باندې. دغه موضوع ته څه شی ویل کیږي؟ دغه موضوع ته اکواپلاناژ ویل کیږي. په کوم وخت کې چې ته او یا ستا د موټر ټایرونه خپل استکاک د لاسه ورکوي. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دې خبره پوه شوي یاستئ چې اکواپلاناژ هغه حالت ته ویل کیږي چې ستاسو موټرې د موټرو ټایرونه استکاک نه لري او د سړک د پاسه ښویېږي. دغه حالت ته اکواپلاناژ وایي. دا د څه د سره د ښویېدل کیږي؟ دا د اوبو د له امله. مثال د خبرې اوبه موجود ده، ستاسو موټر ټایرونه د دې کار زور نه لري، د دې عمل زور نه لري چې بریک ونیسي او د سړک د پاسه ښویېږي. نو دغه حالت ته اکواپلاناژ ویل کیږي. نو خدای دې وکړي چې تاسو په دغه موضوع باندې پوه شوي اوسئ. لږ څه پیچلی و خو خدای دې وکړي چې پوه شوي یاستئ په اسان طریقه. نو دلته به زه تاسو ته ګوره وایي دا کوم وخت اکواپلاناژ کوم وخت کې کیږي؟ c'est la quand de l'eau په هغه وخت کې چې اوبه n'est plus évacuées par les panneaux.
هغه وخت کې چې اوبه نه وځي د د د پنو نه یا مثال د ټایرونو نه. صحیح ده؟ دا په هغه وخت کې کیږي. آنخن وای د څه لامل ګرځي؟ د دې لامل ګرځي چې له blocage des roues ټایرونه بند پاتې کیږي؟ نه. ان پخته د کنټرول د ویکول موږ تاسو د موټر چې شی د لاسه ورکوو کنټرول د لاسه ورکوو. نو دا خو تاسو ته بیا هم واضح شو کنه، کله چې موږ تاسو کنټرول د موټر د لاسه ورکوو ټایر خوېږي. که چیرې ستاسو پامي زموږ تاسو وطن کې د واورې د لامله کله کله ټایرونه خوېږي، خو دلته کله چې د اوبو د لاسه وخوېدو دغه موضوع ته اکواپلناژ ویل کیږي. هلته وګورئ تاسو ته بیا هم دا خبره دلته ښودلې ده چې le panneau glisse sur le fond des couches d'eau. کله چې د اوبو د پاسه ټایر وخوېږي هغې ته اکواپلناژ ویل کیږي. Je suis pressé. Le train vient de passer. Je peux franchir les demi-barrières. Oui, réponse A. Non, réponse B. سوال دلته داسې شوی دی چې زه په عجله کې یم، زه په بیړه کې یم. Le train vient de passer او ټرین را رسیږي. Je peux franchir les demi-barrières. آیا زه کولی شم چې دا demi-barrière نه تیر شم؟ نو demi-barrière دوستانو هغه barrière ته ویل کیږي چې لکه دا شانتي او یا د دې په شانتي. نو تاسو به ووایئ چې دا کومه سي barrière ده؟ دا هغه barrière ده چې دا نیمه اتوماتیک ده. ښه، دا اتومات ده. نیمه اتومات کله ناکله کار کوي او کله کله که کار ونه کړي نو دلته یو سویچ لري، تاسو هغه سویچ نه استفاده کولی شئ، خو په مجموع کې دا اتوماتیک وي. صحیح ده؟ دا دیمی barrière ده او دا داسې یو ستنې وي همیشه کوم ځای کې چې هغه ځای کې د اورګاډي پټلۍ داسې تیر شوی وي. نو دلته په دغه حالت کې تاسو نه داسې سوال شوی دی چې زه بیړه کې یم او ټرین را رسیږي، آیا زه د دغه دیمی barrière نه تیریدی شم او که نه؟ تاسو به ورته څه انتخابوئ؟ نه. ولې نه؟ ځکه چې د مخکې نه تاسو باندې لاره بنده ده. که چیرې تاسو دلته ننوځئ امکان لري چې ټرین یا د ښي غاړې نه یا د چپ غاړې نه ستاسو موټر ووهي او یو غټ حادثه به مخې ته هم راسي. نو دلته به تاسو که هر څومره بیړه کې هم اوسیږئ قوانین به مراعات کوئ، دلته به درېږئ تر څو چې ټرین تیر شي، بل هغې نه بیا تاسو تیریدی شئ. بیا هم ګورئ دلته تاسو ته یو بل خبره دلته تاسو ته بیخي اسکلمیشن یا د ندایې سره تاسو ته دلته ښودل شوی ده. ګوره tout simplement un collision mortel. صحیح شوه؟ په اسانه ژبه په اسانه طریقه وایي تاسو ته دا وایم چې دلته وایي یو کولیژن چې څه ته وایي؟ ټکر ته وایي. د مرګ ټکر کیږي یا هغه ټکر چې مرګ منځته راوړي هغه ټکر کیږي، هسې ټکرونه کیږي. نو کله چې هم تاسو داسې یو حالت ته برابریږئ که څومره هم په بیړه کې اوسیږئ ساړه مغزه سره به کینئ چې ټرین تیر شي بل هغه نه تیر باسئ. نو دوستانو زموږ تاسو درس په دې ځای کې پای ته رسیږي. بیا هم زموږ چینل د خپل ځان سره سبسکرایب کړئ، دوستانو سره شیر کړئ. که چیرې کوم سوال انتقاد پیشنهاد تاسو لرئ مهرباني وکړئ موږ ته په کومنټ کې واچوئ، ویې لیکئ او زه به ژر تر ژره تاسو ته رسیدګي کوم. نو دوستانو بیا هم یو اضافي معلومات به زه تاسو ته درکړم. کوم دوستان چې غواړي کود لغویي کوی شي چې دغه سایت د اورنیکاغ یو سایت چې دا صرف د کال 15 روپۍ ایرو تاسو باندې چارجز راولي او دا کوم سوالونه چې زه کار کوم دا ټول سوالونه تاسو کوی شئ چې هلته کار وکړئ. خیر ده، موږ سره به یو ځل کار وکړئ، زه به په هر موضوع تاسو پوه کړم، تاسو آهسته آهسته هلته کار کوئ. په ورځ کې چې یو ځل یو سیریز یا 10 سواله تاسو کار وکړئ، د وخت د تیریدو سره د مودې د تیریدو سره کله چې تاسو هلته یو 10 میاشتې تیریږي 6 میاشتې تیریږي زه مطمئن یم چې تاسو 100% امتحان ته برابریږئ. بل هغې نه زه به تاسو ته نور طریقې هم زده کوم چې کومه سې تاسو NPH لاسته راوړئ، کومه سې نور وړاندې ځئ. نو خدای دې وکړي چې دا زموږ درسونه زموږ معلومات تاسو ته مفید او ګټور
ګټوري. نو زموږ درس دې ځای کې پای ته رسیږي. تاسو په لوی خدای پاک سپارم. تر بیا لیدو پورې خدای پامان.